غلی فارسي نیوز که چېرته تاسو ادب د بحث لږ زره مراعات کوئ غوره به وي. دا زما نوبت دی او زه خپله له نادري صاحب محترم سره مخاطب یم. ته دا حق نه لرې چې دلته ما نه پوښتنه وکړي. کله چې د وار راغی بیا څومره پوښتنې کولی شي. افغان نه بولي، څوک له افغانستانه نه دی، هغه په دې کرښې باندې چې غږېږي لکه ماته چې یو هندی او یو پاکستاني او پنجابی غږېږي بیخي مهمه ده. حفیظ منصور خبرو سره اصلا کې نه غواړم پرې بحث پې ولرم او ورته نقد یې کړم ځکه چې هغه افغان نه دی او چې څوک افغان نه دی هغه د افغانستان په اړه باندې خبرې کوي لکه یو انګریز چې غږېږي لکه یو برتانوی یو هندی چې غږېږي. زما دپاره دومره راحت نادري صاحب محترم او نورو ټولو میلمنو تولیدونکو ته په دې هیله چې روغ جوړ اوسېږئ. غواړم په پښتو ژبې وغږېږم چې تر څو پورې ښه زه اوسم کولی دغه موضوع تاسو ته تشریح کولی اوسم. دغه بحث د حفیظ منصور کولی شي نادري صاحب یو پوښتنه درنه وکړم. د حفیظ منصور خپله اوس فی الحال په کوم ځای کې دی؟ په افغانستان کې دی او که د وطن نه بیرون دی؟ نه د وطن نه بهر دی خب دی مقاومت. نه ما و شما کجاستیم؟ ما که وقتی میگیم کجاست ما و تو کجاستیم؟ تو هم خودت هم بگو تو خودت کجاستی؟ تو خودت افغانستان هستی؟ یک سوال همون رقم که تو حق داری او هم حق داره. گپا را بسیار سنجیده باید بگوی. بله غلی فارسي نیوز که چېرته تاسو ادب د بحث لږ زره مراعات کوئ غوره به وي. دا زما نوبت دی او زه خپله له نادري صاحب محترم سره مخاطب یم. ته دا حق نه لرې چې دلته ما نه پوښتنه وکړي. کله چې د وار راغی بیا څومره پوښتنې کولی شي رانه یې وکړه. لومړی خو د دغې جغرافیې نوم افغانستان او چې څوک دغه خاوره د افغانستان په نامه پیژني او چې څوک یې اوسېدونکي دي د افغان په نامه یې پیژني هغه خلک کولی شي چې په دغې کرښې باندې بیا یو نظر ورکړي. دا چې مثبت نظر ورکړي او که منفي په دې باندې زه بحث نه لرم. او خپله محترم حفیظ منصور له وطنه بیرون او په وطن افغانستان نه بولي او چې څوک هلته اوسېږي هغه افغانان نه بولي. نو جالبه نه ده چې څوک راځي دغسې یوې کرښې باندې غږېږي چې هغه کې 80 میلیونه پښتانه د کرښې هغاړې او 20 میلیونه پښتانه د کرښې دې غاړې او بیا په ټوله کې 90 تر 100 میلیونه افغانان پر د کرښې اخوا دېخوا ژوند کوي. ګورئ که لږ زره منطقي بحث وکړئ که د افغانستان نه اوس فی الحال څوک راځي او په هغه افغانستان کې ژوند کوي او دغسې یو مورد راوړي بحث دپاره یو څه ناڅه کولی شو چې موږ پرې وغږېږو دا خبرې ورته نقد کړو. زه د حفیظ منصور خبرو سره اصلا کې نه غواړم پرې بحث پې ولرم او ورته نقد یې کړم ځکه چې هغه افغان نه دی او چې څوک افغان نه دی هغه د افغانستان په اړه باندې خبرې کوي لکه یو انګریز چې غږېږي لکه یو برتانوی یو هندی چې غږېږي. زما دپاره دومره راحته ده هېڅ نورماله او پاتې شو دا د کرښې هغاړې او دې غاړې دا ولسونه د دغې د کرښې لمنځه وړونکي دي. په د تاریخ په اوږدو کې د نړۍ تاریخ که موږ مطالعه کوو هر چېرته دغسې کرښې تېرې شوي. د برلین دیوال یې تر ټولو ښه مثال و. جرمني په 2 ټوټو وویشه خو له منځه بېرته همدغه خلکو له منځه یووړ. نن ورځ په کوز وطن کې افغانان او په بر وطن کې افغانان غوس اکثریت باندې زه غږېږم په 5-6 نفرو باندې نه او نه په هغو خلکو غږېږم چې راغلي دي په سوشل میډیا او په ټیک ټاک باندې د خراسان کیسې شروع کړي دي ټوله هوا کې ګزول دي. نه عملا تاسو نادري صاحب محترم ګوري چې په کوز وطن کې یو ډېر لوی لاریون یو ډېر ستر حرکت ولسي حرکت همدا اوس وجود لري د پی ټي ایم. که چیرې دغسې یو حرکت په واقعي معنا باندې موږ د خراسان دپاره په افغانستان کې درلودلی نو بیا به موږ دا خبر هم در سره بدرګه کړی وی چې والا رښتیا خراسان هم جوړېدونکی 100 کاله د دغې کرښې 110 کاله وتي دا به دقیقا لږ به نن ستونزې مشکلات به وي. لر او بر کې پښتانه ټول له ستونزو سره مخامخ دي هم په بر وطن کې او هم په لر وطن کې. خو دقیقا ذهنیت وجود لري. تاریخ څوک پټولی نشي. دغه هر ټکی هر یو لفظ په تاریخ کې لیکل سوی ده او هر یو افغان بچی په دې باندې خبر ده چې خیبر میم وطن دی او کابل میم وطن دی او چې څوک د وطن نه بیرون څوک ځان افغان نه بولي څوک له افغانستانه نه دی هغه په دې کرښې باندې چې غږېږي لکه ماته چې یو هندی او یو پاکستاني او پنجابی غږېږي بیخي مهمه نه ده. مننه.